بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کوو. insert a picture. یو څه درسونه موږ او تاسو پرون ویلي، دا یو پکچر باندې insert کو. صحیح ده، دا یو عکس راغی. خو دلته ګورئ، پرون تر دې چې پورې مو ویلې دغه یو پکچر لیاوټ پاتې سو. پکچر باندې کلیک وکړئ، ګوره دا لیاوټ دا شکلونه راځي چې پکچر سره موږ او تاسو دلته لیکنه کوو. خو دا په اصل کې موږ او تاسو چیرته وایو؟ ښه ګوره دلته انزرټ ته راسئ، دلته په هغه شیپ کې دلته دا ظالم چیرې دا سمارټ آرټ دلته ګوره چې دا سمارټ آرټ ده. دلته دا ټول موږ او تاسو وایو چې عکسونه سره رقم راځي، کوم اشکال چې دلته دی ګوره هلته څه کېږي، ټول هلته هم راځي. یعنې دا پاسته موږ او تاسو مستقل درس ده، په دې کې دا بیا وایو. اوس دلته دا لیاوټ ته یوازې هغه د عکس شکل ده چې ته ټیکس متن لیکې څه رقم عکس باید چېرته ولګي، خو دا بیا پسته هلته وایو چې هلته مو ویلې په دې باندې بیا تاسو پوهیږئ. بل راځو، اول به د هغه وړکۍ کولو غوندې د دې دا سایز ګوره داسې هلته وړکی سو. اوس زه دا غواړم دا انتقال کړم ده خواته، ګوره نه انتقالېږي که بیخي حرکت نه کوي. نو تل دلته به څه کار کوي؟ پوزیشن دوه کاره کوي. یو دا ده چې دغه عکس په صفحه کې تنظیموي چې باید عکس چېرته یي. ګوره دلته 1 پیج هغه که دلته راځو، زه وایم دا د عکس پوزیشن باید چېرته یي؟ دغه خواته یي. ګوره خپل ځای کې ده. زه وایم منځ کې، ګوره منځ کې راغی، یا دغه خواته دی، ګوره دغه خواته، یا دلته منځ کې، ګوره منځ کې. دلته دا پوزیشن ته تنظیموي. خو چې کله ته پوزیشن ورکړه دغه عکس ته، دا بیا فري کېږي. بیا کوی چې ته خپله چې چېرته غواړې هلته انتقال کړي. تر څو چې تا ورته پوزیشن نه وي ورکړی، هغه حرکت نشي ورکوی. چې کله د پوزیشن ورکړه، دا بیا څه کېږي؟ بیا حرکت کوي، حرکت ورکوی سي. دا د پوزیشن کار. بل رابټکس ده. ګورئ دلته دغه عکس سره باید دلته متن یي په هغه کې. ښه دا دلته بیرته زوم پورته ګوره دغه متن نور زتی څه کېږي، نور دلته دا ټول تنظیمات له د عکس متن سره ده. دلته ګوره اول څه شی ده؟ انلاین باید وي. څنګه انلاین؟ په کوم هغه یو لاین کې باید چې څومره عکس راغلی ده، هغه نه بعد همدغه لاین نه باید لیکنه شروع سي. ګوره عکس تر دې چې پورې راغلی ده، دې چې نه څه کېږي، دلته هغه شروع سوی ده. ګوره کته نه راځي، تر دې چې پورې ده دلته دې چې نه متن چې سو شروع سو. هماغه په خپل لاین کې څومره چې عکس راځي، هماغه لاین نه باید چې شي سي نور متن لیکنه باید شروع سي، دو خواته راسي. بل سکوایر ده. سکوایر څه کار کوي؟ دا چې ته څومره دا انتقالوي، هغه ورسره انتقالېږي، دا لیکنه ورسره انتقالېږي. چېرته ته وړې شاوخوا ټول چې متن لیکنه. یو نیم ځای تاسو په اخبارو کې مې دغسې لیدلی که نه، چې عکس یې شاوخوا ټول لیکنه یي. بل ټایټ ده. ګوره دا هغه او سکوایر دومره فرق نه لري، دواړه سره چې دی یو شی دی. خو په اول کې دا سکوایر یو بل هغه وظیفه هم لري چې هغه بیا زه درته وایم. ګوره دا زیاتر سره مشابه دي، ټول دومره فرق نه لري. ښه دا ګوره خو یو دلته چې ده ټاپ اینډ بټن، چې کله دا انتخاب وي دغسې چېرته مغه راځي، عکس راځي، کته او پورته لیکنه راځي، د ده شاوخوا بیا لیکنه نه راځي. څه شی؟ کته او پورته. ګوره دلته ښکاري چې کله ته عکس هغه کوې کته او پورته، ټاپ اینډ بټن متن یې ورسره. بیهایند ټکس، زه وایم چې دا عکس دا د لیکنه شاته یي. ګوره مخکې لیکنه دا چې سو دا لیکنه شاته ده. ګوره بیخي اوس چې کله ته انتخابوي، ګوره دا اوس انتخاب سو، ګوره دغسې چې شی سو دا د خواته لیکنه ده، دا د لیکنې شاته ده د عکس. ګوره دلته زه وایم نه، دا باید شاته نه یي، ان فرنٹ آف ټکس د متن په مخ کې. ګوره متن شاته پاتې سو، دا څه کوي؟ متن بیا باندې یې ښکاري نه، څه کوي؟ دا نه ښکاري. بل راځو ایډیټ پوینټس رب ټایم پوینټس. ګوره څه کار کوي؟ دلته دا عکس جوړ شوی دغسې که نه،
زه وایم دغه خوا نه باید لږ غوندې دا هغه زیات شي. اوس خو عکس زیاتېږي نه دا پاینټ ورته زیات کړه. څنګه پاینټ چې عکس خپل حالت کې وي. ګوره داسې راواخله تر دې چې پورې ګوره لیکنه څه کېږي همغه هم راخواته ځي. د خواته کته لیکنه هم داسې دې نه راواخله پاینټ دا چې شو دا تنظیم شو. بېرته بیا دلته راسه ورته بل چېرته چې پاینټ دغه کوو د خواته دا بل پاینټ د خواته بل پاینټ ورته ګوره دغسې یو هغه راغی. دلته هم څه کېږي دا پاینټ بېرته په اول ځای ته راوله د خواته غواړي دلته کوئ څه ورته بل اضافه کړي. ګوره خپل ځای ته راوله. ګوره خو کوم ځای نه کېږي چېرته پاینټونه ورته وي. ګوره دلته هم پاینټ شته دلته نور بیا څه دا کونج نه یې راواخله د خواته دا د خواته راوله. دا دلته پاینټ شته دا د خواته راوله. ګوره دا کنجونه دلته چې پاینټ شته دا د خواته راوله. ټول څه کېږي کنجونه چېرته چې پاینټ لري هغې ځای نه ته کوی چې ورته دغه متن له خپل عکس نه چې کړي دا لرې کړي. راځو بل چې ده موف ټیکس ویث. ګوره دا کله انتخاب د ستا هغه کې ټیکس هم ورته څه کېږي دا موف کېږي د خوا خواته ځي. چې کله دا د خوا خواته لاړ شي هغه ټیکس متن هم ورسره ځي. بل چې دا مور لیاوټ آپشن دې باندې کلیک کې نور آپشنونه د دې په ټیکس نور آپشنونه راځي دا هغه دواړه سره یو شی دي. ګوره چې دا انلاین ویت ټیکس سکوایر دا ټایټ کوم سپاس مونږ تاسو ویلي بهایند ټیکس ان فرنٹ اف ټیکس کوم چې مونږ تاسو مخکې هلته ویلي بیا ټول آپشنونه هماغه آپشنونه دي یوازې په هلته په هغه کې تغییر راځي پکې دلته دا خلاص. بل راځو دغه متن بیخي ډیلیټ کړه. راځو دا ټول ډیلیټ کار هم نه ده. دلته راځو پکچر ته. ګوره څو دانې پکچر انتخابوو ورته یو دوه درې دانې پکچر ګوره درې څلور دانې ګوره څو دانې پکچر راغلی. خو دا څنګه چل ده اول ګوره دا پکچر ده دا وړکۍ کومه دلته یا تو خو نه راواخله دا وړکۍ ګوره دغسې خو دا ګوره نه انتقالېږي. ما تاسو ته ویلې یو به څه کار کوو پوزیشن به ورکوو دلته ګوره دلته پوزیشن ورکه بل هغه ده کوی سته انتقال کړي. دا بل دویم عکس ده دا وړکۍ ګوره دا هم نه انتقالېږي د خواته. بل دلته سکوایر ورته وایه راسه سکوایر ورته وایه بیا څه کېږي بیا فریسو بیا کوی سي دا څه کې انتقال کړي. بل دا را اخلو ګوره دا وړکۍ دا اوس نه انتقالېږي دلته به څه کار کوې دا یو پوزیشن ورکړه دلته ورته چې څو راغی. دا بل به هم دغسې هغه کړو لغوندې وړکۍ که دا ټول په یو هغه کې راسي یو پوزیشن ورکړو چې بیا دا ټول هغسې ګوره سره انتقال سي. بل هم راغلی دا بل یو هغه کړو دا ډیلیټ په کار هم نه ده. دا څلور دانې دي. ګوره اوس څه کار کوي کوم عکس ده ګوره دا شاته ده دغه عکس بیا د دې مخکې دا عکس ده بیا دغه عکس ده بیا کوم عکس ده بیا دغه عکس ده. زه وایم دا کوم عکس چې مخکې ده که نه دا باید د ټولو عکس نه شاته لاړ شي. مخکې څه ویلې سینډ بکوارډ دې باندې کلیک وکړه ګوره په ترتیب سره شاته ځي. اوس چېرته سو دا له ټولو نه شاته لاړه هغه په آخر کې سو. زه وایم نه دا اول ته راوله برینګ فارورډ ګوره هر وار چې کلیک کوي دا چېرته راځي مخکې راځي دا ټول سره دغسې دا سینډ بکوارډ شاته عین آخري ته ورسېده ګوره ټولو نه شاته ده. او که برینګ فارورډ ورته وایي یا ټولو نه مخکې راځي هر یو کوی چې دغه آخري راواخله دا برینګ فارورډ ورته وایه عین اول کې راغی ګوره دلته چې څو دلته اول کې راغی. بل همدلته سلیکشن پین د سلیکشن پین مونږ او تاسو په هغه کې ویلی وو که نه په اول کې مې ویلی وو چې ده ګوره دلته دا کوم یو څه انتخاب ده دا بیخي ورک که بیخي مې ښکاره کوه چې څه ورک سو دلته دا سترګې چې ورته پټوې دا بیخي ورکېږي ګوره ته ښه صفحه کې چې هم نسته دا بیرته سترګې ورته خلاصې که ټول راځي دلته. خو بل چې ده دغه یو ګوره دا په اول کې ده زه وایم دا څه که دا کته بوځه
ګوره عین اخر ته لاړه سو دا وړاکه ورک سو بیخ ګوره دا عین اخر ته ورسې هم له غونډه غټ څه ښکارا سي دا چې سو اخر ته ورسې نه زویم دا مخ ته راول ګوره چې سو مخ کې راغی دا و بل اپشن دلته برینګ فارورډ سند بیکورډ دا چې دواړه یو شی دي فرق پکې نشته پوه شئ په دې باندې راځو بل چې دا هر یو دا داسې بیل بیل بل څه دا الاینمنټ دا درته ګور الاین تنظیمول ته وایي ګوره الاین لیفت په چپ خواته تنظیم کا خو چیرته دا ټول په چپ خواته په هغه صورت چې دا ټول انتخابي دا ټول انتخاب کا دغه سي دا الاین لیفت ورته وایي چپ خواته صرف چپ خواته چې کدا ټول تنظیم کا ګوره ټول چیرته راغله چپ خواته ده زوایم نه الاین سنټر په مینس کې تنظیم کا دا چیرته راغی دا یو تو خواته دا باید تو خواته نور راغلی چې دا الاین سنټر ګوره مرکز کې یا دا انتخاب کا الاین سنټر ګوره مرکز کې زوایم نه دا چیرته تنظیم کا الاین رائټ خي خواته تنظیم کا ګوره تر دې چې پورې هغه ده صفحه ده دلته دو خواته تنظیم کا ټول څه کوي دلته تنظیمي الاین ټاپ پاس تنظیم کا ګوره پاس کوم اندازه راځي ګوره تر دې چې پورې دا عکس پاس ده ښه ګوره تر دې دا هغه نه پاس راځي دا خط راځي خط نه پاس بیا هیډر ده ښه دا پاس موږ تاسو وایي صفحه تر دې چې پورې ده بل وایم میډل په مینس کې ګوره دا د صفحې مینس ده دلته تنظیم کا الاین چرته تنظیم کا بټم لاندې د صفحې لاندې څه کوي تنظیمي بل چې دا بل دلته ډیسټریبیوټ هارزنټل ګوره دلته تنظیمي په مینس کې دا هارزنټل په هغه چرته ګوره دا د صفحې مینس نه دا ګوره دلته دا لاین څه خي دا چې دا د صفحې مینس ده صفحې مینس په دغه سي تنظیمي دسي یعنی اکسم هغه په مینس کې راځي چې نیم د اکس د خواته راځي نیمه د خواته راځي خو چپ خواته بیا ډیسټریبیوټ ورټیکل ګوره بیا دلته په مینس کې چیرته دلته د صفحې په مینس کې چې د صفحې مینس نیم د اکسم پورته ځي نیم کته راځي دلته تنظیمي بل راځو الاین ټو پیج صفحې سره برابر کا ګوره دا اپشن ولې د سم کار نه کوي دا ګوره الاین ټو پیج چې صفحې سره تنظیم کی صفحې سره چې دا دلته اصلي صفحه ګوره تر دې چې پورې دغه اندازه دا څومره ده صفحه ده اخواته دا مرجن راځي بیا حاشیه راځي د خواته بل چې دا الاین ټو مرجن بیا حاشیه پورې دا حاشیه تر دې چې پورې دا چې دا حاشیه ده تر دې چې پورې تنظیم کی بل یوز الاینمنت گایډز ګوره سیدا سکله انتخاب اوس انتخاب دا ګوره زه سیده خاطر اعظم صفحه ما تخی دا چې دا صفحه ده کنه دو خاطر دلته راسو مینس کې ګوره دا خط سي اچي دا دغه خط وای یا دو خط سره راځي ګوره دلته دا خط خي کنه خي کدا زه ته استکم بیا دا خط نه خي ګوره دا انتخاب کوس دو خاطر راسه انتر دی جو پورې ګوره چې کوم خط زی خط خي ا د صفحې تنظیمات خي صفحه په کوم اندازه پرې ده دلته دا بیرته انتخاب کدا راځي او بل څه د بلته ویو ګریډ لاین دا څه کله انتخاب کې ګوره دا ګریډ لاین دا زیاتره وخت د عکسونو او د شاین ست په صفحه کې تنظیموي دینه استفاده وکړه ګوره دا خانې سي دي خانو کې څه کېږي خط تنظیميږي په تور د مثال دا یو عکس راواخله دا سودانه دا ډیلیټ کو ډیر په خوا منډي وي ګوره دا یو عکس دل تنظیمي چیرته دومره خانې سو کنه خانې ورته دغه ته خانې ورته حساب کا سو خانې دي دغه بل بیا دا تر واخله د بل یو دادل تکیده سکیږي هم دومره خانې ګوره دغه سی بیا راواخله دغه کته دا بل دلته تنظیم کا سکیږي دغه ټول د په ترتیب سره کوي سکه کوي ست دا در تنظیم کی او کداغه جدول نه بیا سکیږي بیا دغه ست نشي تنظیموي ټول په یو اندازه چې نه دوه تنظیم سي دغه سکیږي پاسانه تنظیمیږي بل چې دا اوس ګوره دا هر یو عکس دا بیل بیل عکسونه دي چې دي هر یو بیل بیل عکسونه دي دا سلور عکسونه دي یو رقم زه دا ټول انتخابو ما ګوره انتخاب سره رقم ده دو رقم یو سلیکشن پن نم کوي سه انتخاب کیخه دلته کنټرول کلک ونی دلته هر یو باندې کلیک وکړه ګوره دا ټول اتومات څه کیږي انتخابي کې دا ټول انتخاب سره دا سه انتخاب سره ګوره ګروپ فعال
څنګه کې دا ګروپ چې ګروپ دا ټول چې سو یو عکس ته جوړ سو چې سو یو عکس ته جوړ سو په تور مثال په دغه حالت کې نه دا ګوره دا خپل تنظیمي دا ته دا یو خدا طریقه وکنه کنټرول ونی سالته بل کنټرول ونی دغه هر عکس باندې کلیک وکړه ګوره دلته هغه سو دا 2 3 4 ټول چې سو ټول انتخاب سو ګوره هلته انتخابيږي دلته راسه ګروپ ته دا ګروپ پر باندې کلیک وکړه چې سو دا ګروپ سو ټول چې سو تنظیم سو دلته ګروپ باندې سو بل کته غواړي نه دا یو عکس نه غواړم دا هي یو باید بیل عکسونه یې بیرته دا جدا کا ان ګروپ ورته وکړه چې کی یو ډبل کلیک ور باندې وکړه بل هغه دا ولې کار نه کوي یو کلیک وکړي بیرته سکیږي ته خواته هر یو بیل عکسونه سول ده دو خواته بل سیده بل کراپ ده ګوره کراپ داغه ته وای تاسو ملیدلای ده کنه یو اندازه سي عکس تر واخلې سلور خواته دا کراپ کې تنه ایسته کې ګوره دغه عکس د زویم دا کراپ کوم څومره اندازه ګوره دلته د خوانم لغون دی را دسي ها دو خوانه لغون دی کته کا دا باید کراپ سي کنه دا ظالم سکی ګوره دا دغه سره واخله څومره عکس دومره عکس مې پکار دی انټر که اتومات څه کېږي هم دومره عکس پاتې کېږي خو دغه کرپ نه ده یوازې ګوره دلته بل چې ده د شپ په واسطه هم کولی شي څنګه یې کرپ کړه لکه دا هغه غوندې ګوره لکه دا زړه سې ده دغسې راځي دغه عکس راواخله دې نه څه رقم یې کرپ کړه دلته په شپ کې کرپ کړه ګوره شپ راواخله څه رقم یې په طور د مثال دا رقم یې ګوره څه رقم راځي دا رقم راځي یا دلته راواخله بل یو ترې راواخله چې کوم یو یې تا خوښې هماغسې کېږي هماغسې جوړېږي هماغسې تنظیمېږي بل دلته په اندازه ده څومره یې کرپ کوې ګوره دا انتخاب که ورته دا تیار جوړ شوي اندازې دی ګوره دلته څلور پر دې دومره اندازه ګوره اتومات چې سو هلته راغی همغومره اندازه انټر که دومره تیار اندازه راځي څه کېږي اندازه راځي دلته راځو بل فیل دا او فټ دا دواړه چې کله هغه ور باندې کلیک وکړې دلته اتومات راځي ته هغه کرپ څومره ته غواړې فیل او فټ دواړه دلته ګوره فټ دومره اندازه ده خپله دا د خپل پلاس ذاتي کشي که داسې څومره یې تا په کار یې همغومره اندازه ترې راواخله نور انټر که نور ځي اخواته ورکېږي او بل څه شی ده دلته بل اپشن چې دا دلته ګوره ته خپله دا هایت هغه ورته جوړوې څومره اندازه یې ګوره دا د عکس اندازه دلته جوړوې درته څه کېږي ګوره اندازه دلته کرپ یو خو کرپ ده که نه دا خپله څه کېږي هایت هغه ده سایز یې ورته اندازه کوي اندازه یې دلته جوړوي د دې ګوره انټر که همغومره خو دا کار مونږ او تاسو څنګه وو دلته هم کوی شو صحیح ده د دې په واسطه هم دلته دا د هغه سایز اندازه چې کمیږي او زیاتېږي دلته د عکس پوه شو ورباندې